د ایران د توغندیزو بریدونو په لومړۍ څپه کې یو اسرائیلی وژل شوی. د رسنیو د راپور له مخې په اسرائیلو د ایران په توغندیو بریدونو کې 40 کسه ټپیان شوي دي. پر تل ابیب سربیره بیت المقدس ښار کې هم د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. ایران وایي پر اسرائیل د نوي بریدونو څپه پیل کړې ده. په داسې حال کې چې د اسرائیل بریدونه د ایران پر بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول پر پلازمینه تهران دوام لري، ایرانی رسنیو د اسرائیل پر ضد د دریم ځل توغندیز برید خبر ورکړی دی. این اقدام سبعانه که برخلاف همه تعهدات بین المللی بود، مؤید خوی جنایتکارانه رژیم نامشروع صهیونیستی است که موجودیت خود را بر پایه اشغال و تجاوز و کودک کشی بنا نهاده است. تجاوز شب گذشته به همه جهانیان حقانیت ادعای چندین و چند ساله جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که تجاوز و جنایت با ذات رژیم صهیونیستی عجین بوده را اثبات کرد. البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد. د راپورونو له مخې په اسرائیلي بریدونو کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي، چې پکې د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز او د سپاه پاسداران د څو قومندانانو نومونه هم شامل دي. همداراز 320 نور کسان ټپیان شوي دي. په مقابل کې د ایران لخوا پر اسرائیلو په شویو بریدونو کې شاوخوا 40 کسان ژوبل شوي دي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه بیړنۍ غونډه کې ایران او اسرائیل دواړو یو پر بل کلک تورونه پورې کړل. امریکا اعلان وکړ چې په اسرائیلي بریدونو کې هیڅ رول نه درلود. ایران او اسرائیل یو پر بل تور لګوي چې له سرې کرښې تیر شوي دي. انځورونه ښیي چې په تهران کې خلک د ایران له لوري د اسرائیل پر ضد له بریدونو وروسته خوشحاله دي او لارو او کوڅو ته راوتلي دي. د لمانځنې د ایران د پوځ د اقداماتو ملاتړ څرګندوي، خو د حالات د خرابېدو له امله وضعیت لا هم ترنګلی دی. راپورونه ښیي چې د تهران په بیلابیلو سیمو کې هوایي دفاع یو ځل بیا فعاله شوې ده. د دغه راپورونو له مخې په ځینو ځایونو کې د چاودنو غږ او همداراز د بمونو بې پیلوټ الوتکو غږونه اوریدل شوي دي. له ښاریانو غوښتنه شوې چې د خپلو کورونو بامونو ته ونه خیږي، ځکه شونې ده چې د هوایي دفاع لخوا لګېدلې او له کنټروله وتلي کوچني الوتکې توکي ډرونونه به پرې ولویږي. پر ایران د اسرائیل له برید وروسته په نیویارک کې د ایران په غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ ناسته جوړه شوې، چې د ایران استازي پکې وویل پر ایران د اسرائیل برید کې 80 تنه وژل شوي او 320 تنه ټپیان شوي، چې ډیری ملکي وګړي دي. ایران د اسرائیل په دې بریدونو کې د خپلو 2 جګپوړو قومندانانو د وژل کېدو پخلی هم کړی دی. امیر سعید ایروانی دا هم ویل چې په دې وحشیانه او جنایتکارانه بریدونو کې د ایران اټومي تاسیسات، ملکي بنسټونه او میش ځایونه په نښه شوي دي. ایروانی وایي دا قصدي او سیستماتیک وژنې د محاسبه شوي تیری یوه ویرونکې ننداره وه. نوموړي دا هم ویل چې امریکا په دې بریدونو کې شریکه ده، ځکه یې مرسته او ملاتړ یې کړی دی. ایروانی ټینګار وکړ موږ به هیڅکله هیر نه کړو چې زموږ خلک د اسرائیلي بریدونو له امله د امریکایي وسلو په وسیله ووژل شوه. هغه له امنیت شورا وغوښتل چې د اسرائیل کړنې وغندي او هغوی مسؤل وبولي. دا لومړی ځل دی چې رسمي شمیرې اعلانېږي، ځکه تر دې مخکې رسمي شمیرې نه وي خپرې شوي. له ایران رپورټونه وایي د دغه هیواد د هوایي دفاع سیستم بیا فعاله شوی او خبرداری ورکول کیږي، سره له دې چې اسرائیل ویلي و اټومي تاسیسات او پوځي هدفونه یې نشه ګرځولي. ځینو سیمو کې د ولسي زیان خبر هم ورکړل شوی. د اسرائیل لومړي وزیر ویلي پر ایران به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. د افغانستان اسلامي امارت د اسرائیل لخوا د ایران په اسلامي جمهوریت وروستي بریدونه او دغه هیواد د پوځي قومندانانو او اټومي پوهانو ترور چې د نړیوالو حقونو له اساسي اصولو په ځانګړي ډول د هیوادونو له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا څخه څرګنده سرغړونه ده په کلکه غندي. دا تجاوز په داسې حال کې ترسره شوی چې د فلسطین مظلوم ولس په ځانګړې توګه په غزه کې لا هم د اسرائیلو د بې دریغه او فاجعه بارو بریدونو لاندې دی او اشغالګر رژیم پرته له دې چې انساني او نړیوالو اصول ته پام وکړي دغه تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. له بده مرغه دا ډول کړنې چې تاوتریخوالی زیاتوي د سیمې وضعیت لا پسې کړکېچن او اندېښمن کړی دی.
ښاغلي مجاهد لیکلي اسلامي امارت له ټولو زیدخلو مجاهدونو څخه غواړي چې د خپلې ټاکل شوي دندې له مخې چې د منطقوي ثبات او امنیت ساتل دي په پوره مسؤلیت سره دې موضوع ته رسیدنه وکړي او د دې اجازه ورنکړي چې په سیمه کې بې ثباتي او ناامني نوره هم پراخه شي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني صدراعظم دواړو له ایران او اسرائیل غوښتنه کړې چې له زغمه کار واخلي. د برېټانیا لومړي وزیر له ایران او اسرائیل وغوښتل چې په شا شي او په بیړني ډول تاوتریخوالی کم کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د اسرائیلو بریدونه یو څرګنده پارونکی عمل دی چې نړیوال قانون ته پام نه کوي. عمان چې د یکشنبې په ورځ د ایران او امریکا د اټومي خبرو اترو منځګړیتوب کوي، اسرائیل د دې وروستي ګام او د هغې د پایلو مسل ګڼي. سعودي د اسرائیلو بریدونه غندلي دي او ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او نورمونو ښکاره سرغړونه ده.